دلته د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې د نږدې 15 میلیونو افغانیو په لګښت د یو سربند د چارو د پیل او د یوې اوبو شبکې د پرانیستې مراسم دي چې ولایتي چارواکي، سیمه ییز مسؤلین او ګڼو ځایي خلکو پکې ګډون کړی دی. د لوګر د اوبو انرژۍ رئیس ملا محمد اسماعیل اخندزاده په جوړو شوو مراسمو کې وویل د کاشان اوبو سربند د دغه ولایت د څرخ ولسوالۍ په غوجرک سیمه کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو نړیوال پروګرام له لوري د څه باندې 140,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي چې زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه به خړوبه کړي. د دې نه خو به دا دوه کانالونه ځین تیریږي، نو تقریبا د دې نه بیخي زیاته ځمکه خړوبېږي او 50 هکتاره شاوخوا به د دې نه ځمکه خړوبېږي او دا دوه کانالونه به تیریږي. خو د موږ له خلکو نه دا غوښتنه ده چې دا سیند په منځ کې دغه هغه جوړیږي سربند او له دې نه د هغه کانالونه تیریږي. هیڅوک د دې حق نه لري چې د سیند په حریم کې ونې کېږدي یا خپل شخصي کارونه وکړي. هغه که هر څوک هغه احمد دي که محمود دي، موږ یې چاته هم اجازه نه ورکول دي. موږ د سیند حریم هم معلوم ده، بستر هم معلوم ده. هیڅوک د دې حق نه لري او که څوک مخالفت کوي یا ستړي پریشاني جوړوي بیا به یې مسؤلیت په خپله غاړه باندې. ځایي اوسیدونکي وایي د یادو پروژو پر مټ به یې بې ځایه تلونکي اوبه مهار کرنیزې ځمکې خړوبې او هم به ډیری کورنۍ له پاکو اوبو برخمنې شي. د څرخ اوسیدونکی سیف الله محمد عیسی د یادو پروژو چارو ته خوښ دي، خو وایي دا دوی ته بسنه نه کوي او حکومت او اړوند مرستندویه بنسټونه دې ورته نورې پروژې منظورې کړي. بند کمی انجینر صاحب با امی ریاست به ما خدمت کرده، از این 5,000 یا 6,000 خانه او مخوره، امی 5,000 یا 4,000 جریب زمین از این افسربند او مخوره. در حدود بخش ما یک فایدهش میرسه که مکمل امی چرخ از روی امازی سربند بخش ما مفادش میرسه. جور میشه برای ما بسیار مفید است. تقریبا در 2,000 جریب زمین دیگه کچی امکانات آب براش پیدا میشه. ما هر وقت از جریان سیل از جیرای خیلی متضرر میشدیم. د لوګر ولایت څرخ یوه له هغو ولسوالیو ګڼل کیږي چې د بیا رغونې، پوهنې، کرنې، روغتیا او ځینو نورو برخو کې خلکو ته د پام وړ کارونه نه دي شوي، خو د اسلامي امارت په واکمنېدو سره پکې د یو شمېر بنسټیزو پروژو چارې پیل شوي دي او خلک یې د نورو رغنیزو پروژو غوښتنه کوي. حیران احمدزی، امید راډیو، لوګر.